د امنیتي ګواښونو له امله سوداګرو پرې د تګ راتګ زړه نه ښه کوو. د دې لارې امنیت د اسلامي امارت په واکمنۍ سره بشپړ تأمین شوی او خلک پرې شپه او ورځ له کومې اندېښنې پرته په دې لاره تګ راتګ کوي. ستړي مه شئ، تاسو ځو د چیک پاینټ په لور باندې. د اسلامي امارت مجاهدین چې دي موږ د شپې هم راځو، د ورځې هم راځو، د مالونه د خرڅ ورته راوړو، د بازار څخه د کلي څخه تر اوسه پورې هیڅ نوع مشکل ورته نه دی پیښ شوی. دیگه فضل احسان خدا شب و روز ما بریم بیایم، ولی هیچ گپی نیست. 10 بجه شب باشه، 1 بجه شب باشه، هر ساعتی که خواسته باشیم میریم بیایم. فضل احسان خدا الحمدلله هیچ کدام مشکلی به ما نیست. مشکلات نشته. په ورته وخت د دې لارې امنیتي پولیس د مسافرو د امنیت د تأمین لپاره شپه او ورځ کار کوي. دوی ډاډ ورکوي چې په دې لاره تګ راتګ کوونکي مسافرو ته هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته او سوداګر کولی شي پرته له امنیتي ننګونو په دغې ترانزیتي لاره سفر وکړي. نو موږ الحمدلله ټول ملت ته، ټول ولس ته دا ډاډ اطمینان ورکوو چې شپه ورځ موږ د دوی په خدمت کې یو. هر څوک کولی شي چې ابدان د شي ته بلو ځای ته نور دوی کولی شي ازادانه خپل رفت آمد وکوي. موږ انشاءالله شپه ورځ به د دوی په خدمت کې یو. بل لور ته د کندوز شیرخان سوداګریز بندر د لویې لارې د پولیسو سرتیري هم د مسافرو د امنیت د تأمینولو لپاره لیواله دي. دوی وایي چې په دغې لارې په دوامداره توګه دنده ترسره کوي او ژمنه کوي چې په هر ډول شرایطو کې به د مسافرو د خوندیتوب لپاره کار کوي. موږ الحمدلله شپه ورځ د خپل د ولس په خدمت کې یو. که یخ وي، که ګرمي وي، که باران وي، که واوره وي، زموږ دپاره هیڅ نو مشکل نشته. خو مقصد مو دا دی چې زموږ ولس پر آرامه وي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې په دې سوداګریزه لاره کې امنیت په سمه توګه نه و برابر شوی او مسافر تل له امنیتي پیښو سره مخ وو.